د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي بلاول بټو زرداری د امیر خان متقي سره لیدلي په مهمو مسلو د ترهګرۍ ضد مبارزه دواړه اړخیزو اړیکو جوړولو ترانزیت ټریډ او اړونده موضوعاتو باندې خبرې کړې دي خو څېړونکي وایي په افغانستان کې د بدامنۍ مسله د تیرو 20 کلونو زیات وخت راهیسې روانه ده او په یو څو ناستو کې د دې تلپاتې حل راوستل ګران دي. اوس بیا د امریکای خلاف چې کوم جنگ شوی د 10 کالو تاسو په اخلي چې په هغه کې د انټرست ډیولپ شوی د مختلفو ګروپونو د خلکو د آبادیانو د حکومتونو د ریاستونو وغیرہ نو ښکاري داسې چې دا خو ډیره زیاته جوړه مسله ده په دې کې داسې قسم غواړو چې دا مسله په دې طریقه حل کړی شي نو په دا خو ډیر غټ وخت غواړي او دا روان څلور 15 کال هم د دې لپاره کم دي خو زما په خیال باندې چې دا کوم خبره تاسو وکړه په دې سوال کې چې را آیا داسې کې دي چې زما خیال کې دي چې خو طالبانو دا کم یره چې دا غیر ده چې د خلاف داسې کوم مختلف ګروپونه دنه دي یا د کیا کم بهر دي چې هغه به د دې خبرې سره دونه خفه شي د خلاف به جنگ شروع کړي چونکې د افغانستان حکومت په دې ټایم کې په مسلو کې شالو کې د هغوی دا شي افورد کولی نشي. د پاکستان حکومتي چارواکو ترڅنګ د افغان طالبانو وفد سره د پښتنو ملتپاله ګوندونو مشرانو هم لیدل کړي دي. دغه ګوندونو غړي وایي د بدامنۍ افغانستان کې د ښځو په تعلیم بندیز د هغوی د نورو مشکلاتو او بشري حقوقو سرغړونو په سر یې افغان پلاوی د خپلو اندېښنو نه خبر کړی دی. نو د دې لپاره تعلیم ضرورت دی د هغې لپاره سهولیات ضرورت دي هغه نن سبا انټرنیټ دی چې مونږ هغه هلته کې هغې ته اویلیبل کړی وي چې مونږ دا د څښلو د اوبو هلته کې مسله ده په دې د پښتنو نورو سیمو کې هم ده خو په افغانستان کې سپیشلي ده خو دا ده چې مونږ به د هغې دپاره مخکیم आवाज اوچتولی شو په ګوته کولی شو مسلې او د هغې د حل لپاره بیا پښتنو له ټول هغه که طالب وي هغه که روشن خیاله وي او که هر پښتون وي د هغې دپاره پکار ده چې یو ځای شي د علاقې د کام مسلې او ستونزې راوچتې کړي او د هغې د حل کولو دپاره مستحکم ګامونه پورته کړي. د پاکستان پوځ په نږدو کې ویلي د کله نه چې افغان طالبان په واک کې راغلي پاکستان کې بدامني نسبتاً زیاته شوې ده. پاکستان تور لګي چې دلته کېدونکي زیاتره بریدونه په افغانستان کې پلان کیږي خو افغان طالبانو تل دغسې تورونه رد کړي دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، بیوا، پېښور.